السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د فاز، نیوټرل او ارتویر په رابطه باندې ده. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مهم او اهم عمومي او مختصر معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو وکولی شئ د فاز، نیوټرل او ارتویر د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو راځو ټاپک او موضوع ته. اول، فازویر. فازویر عبارت د هغه ویر څخه دی چې په دې کې الکترونونه او کرنټ د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او ټول امپیر او لوډ چې وي دوستانو دا په فازویر باندې وي. او فازویر ته هاټ او لیو یعنی ژوندی او ګرم ویر ویل کیږي. دوستانو، کله چې منګه په ټیسټر باندې ویرونه چې کوو، که دا فاز وي، نیوټرل وي او یا ارت وي، نو دوستانو فازویر چې دی دا لیټ روښانه کوي او نیوټرل او ارت نه روښانه کوي. او د فازویر کلر کوټ یعنی د ویر رنگ چې دی دوستانو دا ریډ تک سور وي. دوهم راځو نیوټرل یعنی یخ ویر ته. نیوټرل ویر عبارت د هغه ویر څخه دی چې دوستانو دا د سرکټ د کمپلیټ کېدو لپاره استعمالیږي. دې ته دوستانو ریټرن فاز یعنی د سرکټ د کمپلیټ کېدو لپاره د دې څخه ګټه استفاده کیږي. دوستانو، کله چې په فاز ولټیج کې چې 220 ولټه دی، په دې کې نیوټرل ویر موجود نه وي، نو په کوم برقي اپلاینس یا برقي وسایل چې مونږه د فاز ولټیج د 220 ولټه څخه لګوو، نو دوستانو دغه وسایل چې دي دا کار او فعالیت نه اجرا کوي، ځکه چې سرکټ نه کمپلیټیږي. په فاز ویر کې دوستانو کرنٹ راځي او په نیوټرل ویر یعنی یخ ویر کې دا بیرته واپس ځي او سرکټ کمپلیټیږي. دوستانو، د نیوټرل ویر کلر چې دی د ویر کلر د دې بلیک وي، تکتور وي. دریم راځو ارت ویر ته. ارت ویر عبارت د هغه ویر څخه دی چې د ځمکې څخه اخیستل کیږي او دا ویر زموږ د هومن باډي او د هر قسم برقي اپلاینسو برقي وسایلو د شارټ سرکټ او لیکیج کرنٹ په صورت کې زمونږ او زموږ د هر قسم برقي وسایلو حفاظت او ساتنه کوي. او د ارت ویر کلر کوټ یعنی رنگ دوستانو دا تک شین وي. دوستانو، دا مختصر او عمومي معلومات د فاز، نیوټرل او ارت ویر پر رابطه باندې. دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.